د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. لیوال د لرې ښوونځی. وړکتون، مضمون رنګین، 14 لوست. ډتورې او ډوډۍ رنګول. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی، دا شنه ونه ګورئ. د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. د او ډوډۍ رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره ډوډۍ رنګول زده کوو. دا خو زما خیال دی د تناره ډوډۍ ده. او نیم غلط شوی، همدغسې خبره ده. اوس نو راځه چې رنګي راواخلو او رنګ ورکو چې د رښتیا ډوډۍ شي. نو راځئ نو ټولې ډوډۍ ته به لږ شانتې زیړ رنګ ورکو. او داسې لوړې دي وطني. د دې ډوډۍ هماغسې ښایسته راځي نو زیړې لکه کلچه. اوس نو دغه بله رنګ راخلو او هغه برخې چې اور ته نږدې دي که نه، هغه ځای به لږ شانتې جګري رنګ کړو که نه. لږ به یې اصلاح کړو. بس ګورې د ګوتو هغه چاپونه م ښکاري، یو څو د خاشخاش دانې م ښکاري که نه. دغه برخه اور ته ډېره نږدې که پام هم کړی که نه. سوځي نه، خو لږ شانتې چې اور ډېر ور ورسېږي نو هغه ځای لږ شانتې خپل رنګ واړئ که نه. دا منځ به لږ شانتې نور بېرته سپین کړو چې ډېره زیړه شوه. واه واه واه، په کرار کرار ډوډۍ خپل رنګ وباسي. د تناره ډوډۍ ده نو. دغه برخه او دغه وروستۍ برخه تاسو به وایئ چې دلته نو څنګه اور رسېږي، خو دا ډوډۍ چې کله دا میندې راوباسي بیا یې په بل اړخ بېرته اور لکته کوي. دغسې دا منځ برخې هم چې ډېرې پخې شوي دي که نه، او د ګوتو چاپ هم ښکاري دغسې. ډېره ښه شوه. دغه د خاشخاش دانې به هم لږې تورې کړو. خاشخاش دې ورک شي، دا نوم دې ورک شي. تناره ډوډۍ دپاره خو هېڅ په کار نه دي، ځکه د تناره ډوډۍ په خپله هم ښایسته دي او هم ډېرې مزهدارې. دا شوه د تناره ډوډۍ. یاره چې همدا اوس یوه کاسه شوروا او دا ډوډۍ چې ماته یې کړو او لږه سلاته م ورباندې پرته یي، ته یې نو سیال کوه. ډوډۍ رنګول دې زده کړل، اوس د ډتورې رنګوو. دا ټکي ټکي ډتورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ډتورې لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ډتورې پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ډتورې ته ډال هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.